الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سورة الأعلى دا مکی سورت دا دی زینا یو بل مضمون روان دا دین اقوى سورتونو کې الله توحید بیانی او تزهید من الدنیا سی دنیا نظام بچ کی. خلاصه دا سورت توحید او تزهید تر احوا پورې شپږم آیات پورې بیا لاغینا اخوا الله دا بیان کی سی الله سره شریکان ما پیدا کوو ځکه الله غزا ته ستاسو ته ډوډۍ درکې او تاسو ساروت کا الله غیا ورکې بیا انه یعلم سرا الله تعالی دا مسله بیانې سی الله عالمم ده. بیا الله انعام ذکر کی سنقرئک فلا تنسى او بیا ونيسرک لليسرا دا بیان د علمیت کی الله تعالی سے الله عالم ده. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى پاکی در افستالر الاعلى سیغا اوچد دا الاعلى اوچد دا سبح اسم پاکی بیانک دنم در افستا الاعلى سیغا اوچد دا ذکر دی اللہ اکبر ترجمه دا دا پٹولو کی اوچد ارسنلوی دا ترجمه غلطه دا. شروع دی توحید گو روس ولدی زینا الذي الله غزاتا خلق فسوا سی الله هر چیز پیدا کړی دا خلق الخلائق كلها الله هر څه پیدا کړل فسوا فقوم اعضاءه الله تعالی اندامونه مرتبه برابر کړل او فاعطاهم الوظائف المناسبه هغه مناسبه وظیفه الله ورکړه. مرګره ماته وګورئ لکه یخرب شابانه سمره پیټایزي درې څلور منه غوړای سي کنه اوس کدا د انسان په شا کې خو دې تاسو خیال ده ا دې لاډو کې به ماتيږي کبنه ماتيږي خو الله تعالی ا دې خرج لاډو کې دومره قوي کې سیاغه بار په وړای سي نو فسوا ترجمه دارا چې هر یو شی دغه متعلق شي سره الله برابر ک. والذي الله ذات قدر سي الله تعالی مقدر کړي زکه فهدا الى وسائل وصوله نو سری زکه الله مقدر کړي خلقو ته هدایت مو ک دغه د غټلو طریقه م الله ورته خودله مرګره خر ډیر غټ کما کول دا خو بیا په خوراک باندې پیږي. فهدا والذي والله غزاتا اخرج المرعى چراو باسی نباتات ذکر د محل مراد رها فجعلوا گرزی اغی لرا غصاءن وچ احوا رزا رزا سنقریو کفلا تنسا اللہ وی منگے پتا باندلولو فلا تنسا تب نہیں رے الا ما شاء اللہ مگر آغا چا اللہ یو غواړي نو فیامرک بترکی الله به تو سی پیغمبر دا پریدا انه یعلم الجار وما يخفى دا الله پویږي پجار باندې آغا پټه باندې ونيسرک لليسرا او الله منګه آسانه کو الکه دین کارونه ټول دین کارونه ډیر سخت دي خو سه خدای چاته آسانه کې هغه آسانه دي ونو یسرو کلی یسرا دا سلو 15 غنټه ناسته په یو ځای باندې سو کوي سي او دې ګرمۍ کې ډېر مشکل او روزانه تقریبا 500 ورځو ته خبره ورسېدله د چاپلار کوي سي سهار ټیم کې خلک خوب کې او تدل تزان حاضری کې خدا خدای آسانه کې ونو یسرو کلی یسرا الله فذکر نو تذکیر ورکا الکه ذکر د سبب ده
باب تفعیل دا، ذکر یذکر تذکیر باب تفعیل دا. الله بلغ مرتن بعد مرتين، بیا بیا دا مسئلہ وکا. ان نفعت الذکر نفع باور کی پند، سیذکر من یخشا پند با اخلی آغا سوک سے اللہ نویریگی، ویتجنبها الاشقا او لرکیگی باغا بدبخت، الذی یصل النار الکبرى سیغا بداخلیگی لوی ورطا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا بنمړي نبزوندای. الکه دا غوسه شهر اغلا دا خو رفع دي نقیزانو راغلا، لکه څنګه چې اجتماع د نقیزانو باطله ده، مناطق وای رفع دي نقیزانو باطله ده. موت او حیات څنګه نه بمړي نه پزوندای ورته نه کنه په محمول کې فرق ده، نو تناقض نشتا. ثم لا يموت فيها موت الاستراحه ولا يحيى يحيى الاستلزاز دي ځوان هغه د خوان بنئ پکې. قد افلا پتا کی سره کامیاب سره من تزکا چا ځان پاک په قران سره، وذكر اسم ربي او یاد کنوم در خپل فصلا به منذک. الکه دې ځکه او مسله د فقہی تکبیر ولا څه شه ده، جواب وسوکرا کی راته اول تکبیر فرض، بیا فرض په دوه قسم دي، یو شرط یو رکن. کم یو ده دلته تاسو ورته وګورئ. ذکر اسم ربه فصلى فعت فرغ له في نورستو ارکان دي او مخکې څه شي دي شرط شکر. ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې استدلال کې چې تکبیر تحریمه څه شي ده شرط ده. شافعی سوی رکن ده. ابو حنیفه صاحب دلیل سوی ویل تفارع وسرغله، نو پته ولګیدل چې دا معطوف علیه اب غیر د چانه د معطوف نه شبسه. بل تو سرون الحیات الدنیا بلکې غره کوي تاسو ژوند د دنیا، والآخرت خیر و ابقا اخرت دا غره او باقی ده. پکار دا د اخرت غمو کې مرګره زکه د صفاتو په اعتبار اوچت ده او ابقا ده. ان هذا لفي الصحف الاولى دا په صحیفو اولنو کې صحیف د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام. سورۃ غاشیہ مکی سورۃ